سلیمان علیه السلام دا یو ځل په لار روانو د ده ښي طرف ته د انسانانو فوجونه وو په ګس طرف ته د پیریانو فوجونه د پیریانو لښکرې وې په هوا باندې مرغانو او لاندې چې و تخت سلیمانو نو یو راهب یو عابد سړي چې دا وکتل نو غیر اختیاري د خولې نه ووتل چې یا ابن داود لقد اوتیت ملکا عظیما اے د داود بچی الله رب العالمین درته ډېره لویه بادشاهي درکړې ده د سلیمان علیه السلام معجزه هم دا وه چې هغه به د حیواناتو خبرې م اورېدې د میږانو خبرې م اورېدې قرآن کې سورة النمل کې الله رب العالمین ذکر کړي د هدهد د ملا چرګک خبرې مې م اورېدلې وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد د سلیمان علیه السلام معجزه دا وه نو د دغه راهب دغه خبرې چې واورېده خپل تخت یې اډر ورکو چې ته ورشه د دې راهب خواله راهب ته یې وویله وی تسبیحة واحدة خیر مما اعطي ابن داود اے راهبا اے عابدا اے عالما اے امیر سیوا دا یوزل سبحان الله ویل دا زما د ټولې بادشاهت نه دا غوره دی ولی دلیل وی دلیل دا دی چې لأن التسبیحة تبقى وما اعطي ابن داود یزول ویفنا دا یوزل سبحان الله دا د انسان سره وفا کوي دا په قبر کې تا ته رڼا درکوي سوال او جواب دی اسانوي په ورځ د قیامت د مسلمانانو په صفونو کې دی راپورته کوي د عرش د سوري د لاندې دغه سوری درکوي بې حسابه بې عذابه ستا وکالت کوي په پل صراط باندې د سپرغۍ په شان دې تېروي د جهنم د عذابونو نه دې بچ کوي آن تر دې چې جنت ته دې رسوي دا سبحان الله وما اعطي ابن داود او داود بچی له چې کوم بادشاهت ورکړی شوی دی دا بادشاهت دې منې سوال راځي فنا راځي ختمیږي نو چې کوم شی ختمیږي هغه قیمتي شی وي کوم شی باقي پاتې کېږي نو زما عزتمندو وروڼو دا ژوند دا پاتې دی دا زندگی دا ختمېدونکې ده دا خپلې ژبې دا د الله په ذکر باندې بار بار هغه لمدې ساتئ په لاره روانې سبحان الله ذکر کوه الحمدلله وایه دکان کې ناستې بار بار الحمدلله سبحان الله وایه الله اکبر وایه کار کې دا وایه مجلس کې ناستې یوه فایده درته ویم صحابه دا تابعین او نیکان خلک چې کوم کله په مجلس کې ناستو چې ته بار بار سبحان الله الحمدلله بیا به خلک وایي چې لکه داسې ځان خیریا کوي که نه نو په دې ریا نه د بچاو په خاطر چې کله به داسې نیکان خلک په مجلس کې ناستو امام ابن حجر رحمه الله فتح الباري کې لیکلي نو لا اله الا الله ذکر به کوم ځکه لا اله الا الله باندې خوله نه خوځېږي سبحان الله چې وایي دا شونډې راغونډېږي سبحان الله تاسو ووایئ پټ ځان سره ووایئ لا اله الا الله باندې خوله نه خوځېږي جامه نه خوځېږي ځکه دې کې حرف نشته نقطه پکې نشته دی تاسو ووایئ لا اله الا الله وګوره خوله پې نه خوځېږي دا نو پټ پټ ذکر به ادا کوو قیمتي ذکر دی او چې چاته پته مو نه لګي او صرف زما رب ته پته ولګېږي اعمال به پټ ساتئ الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول ذاکرین جوړ کړي او الله رب العالمین دې مونږ په هغه کسانو کې راولي چې د دې اذکارو بار بار ذکر کوي او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د جنت والا جوړ کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول د جهنم نه بچ کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اے خالق دا ټول جهان را آبادی مدرسې شان را